او ما ته اوس په میاشت کې دوه ځله م ولګي بلډ 3 ځله م ولګي ډېره خراب یم 4 ځله م ورته ولګي خو بس خلکو ته به پیغام څه ورکوي چې زه به خلکو ته دا پیغام ورکوم چې کله هم واده کوئ اول ټیسټ کوئ خپل ځان چې زموږ په رنګ نور ماشومان داسې نه شي ځکه چې د دې زندګي ډېره سخته وي او الله دې د چا هم بچي داسې نه کوي چې څنګه مونږ یو زه تلیسیمیا پیشن یم او چې تاسو پهله نه دغه ټیسټ کوئ د واده نه پهله که نه نو تاسو ته به لکه تکلیف نه وي چې بیا به تلیسیمیا ماشومان نه پیدا کېږي थैलेसीमिया पेशेंट भी हूँ और यहाँ जॉब भी करती हूँ, बच्चों की हेल्प करती हूँ और सुबह आती हूँ 9 बजे आती हूँ, फिर 3:30-4 बजे घर जाती हूँ। सारा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है और बस अच्छा है कि मैं यहाँ आती हूँ, इन बच्चों के साथ लगी रहती हूँ तो अपने बारे में नहीं सोचती। पहले मैं बहुत सोचती थी अपने बारे में क्या होगा कैसे होगा। थैलेसीमिया د وینې یو موروثي مرض دی کوم چې د والدینو طرف نه ماشومانو کې منتقل کیږي او دا تھیلیسیمیا داسې یو بیماری ده چې په دې کې مبتلا ماشومانو بدن وینه نشي جوړولی او هغوی ته ټول عمر دپاره بیا بلډ ټرانسفیوژن کیږي یعنی وینه ورته لګي او د دې بیماری بنیادي وجه چې ده هغه دا ده چې د دې تھیلیسیمیا میجر ماشومان چې دي د دې والدین دا تھیلیسیمیا ماینر وي یا کیریرز وي نو دوه تھیلیسیمیا کیریرز په منځ کې چې واده وشي نو بیا هغوی په ماشومانو کې چې دی د تھیلیسیمیا میجر بیماری راځي نو تھیلیسیمیا بیماری مین وجه چې ده هغه موسټلی په کزن میریجز کې یا خاندان کې دننه چې کوم د وادونو رواج دی کزن میریجز چې موږ ورته وایو په هغې کې ډېر کامن دی تھیلیسیمیا میجر ماشومان چې دي د پیدایش سره تقریبا د دې پیدایش 4-5 میاشتې پس په دې کې علامات ظاهر شي او بیا دې ته د وینې لګېدل دا شروع شي او چې کله دا ماشومان واړی ایج یې کم وي هغه وخت کې ورته میاشت کې یو ځل بلډ ټرانسفیوژن کیږي او وخت سره سره څنګه چې د دې ایج زیاتیږي نو د دې بلډ ټرانسفیوژن هم زیاتیږي بیا په میاشت کې 2 ځله یا ایون 3 ځله هم ورته بلډ ټرانسفیوژن کیږي پاکستان کې چې دې وخت کې تقریبا 1,20,000 1,20,000 ماشومان دا د تھیلیسیمیا میجر موجود دي او په دې کې هر کال تقریبا 6,000 نوي ماشومان د تھیلیسیمیا میجر دا پیدا کیږي لګي دي